بسم الله الرحمن الرحیم. راځو درس ته. زه راځم ورته ګورئ دې ځای کې څخه بېرته مثال راپورته کوم چې کلمې راپورته کوي نن چې وایي ریویو وایي. په تېر درس کې په میلینګ کې ورته ګوره د ټولو مشچش کې ختم وکړئ سو. اوس نو راځم میلینګ ته پر دې باندې دغه ریویو ته پر دې باندې کلیک کوم. په ریویو کې اول لیکلي سپیلینګ ګرامر. سپیلینګ ګرامر داسې کار کوي ګورئ. که زه چې راځم ورته ولیکم بوک او د سپیلینګ ګرامر چې دی د انګلیش لپاره کارول کېږي بلې ژبه نه کارول کېږي. اوس دا بوک چې دی غلط دی سیسو. نو که زه اوس غواړم چېرې زه دا سموم سیسو چې آیا دا ولې غلط دی سیسو ورته ګوره لاندې یو سره علامه مسته وینې دا خپله د غلطۍ معنا ده. نو باره که راسي ورته ګوره وینې دلته کلیک وکړئ چې کله کلیک وکړئ دا به درته راسي اوس وایي دا ټوله سم دی بوک دی باک دی بای دی بونک دی دا ټوله سم دي. اوس زموږ سره یو اګنور دی بل اګنور آل دی بل اړ دلته لیکلي چینج آل. اګنور داسې کار کوي چې دا بي او کې پر دغه حالت پرېږده پر دغه حالت یې معنا داسې پرېږده چې دا بي او کې دې ولیکل سي او لاندې د سره علامه چې ده دا چې سي نه وي د سره خېټه دې نه وي دا دې ختمه سي. او اګنور آل وایي داسې کار کوي که زموږ سره چیرې یو غټ کتاب مو جوړ کړی په دې کې دا بي او کې ډېر یې نه دی ټوله یې پر دغه حالت پاتې سي پر دغه حالت پاتې شي. او اډ وایي داسې کار کوي چې دا اډ کا سره چې شي کوي معنا لکه اګنور دا کار کوي. اوس زه راځم دلته پر اګنور باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړم ورته ګوره دا وموندل سو وایي دغه رقم سي او که چیرې نه ته وایي دا رقم دې نه یې نو راځم چې کوم چینجوم یې چینج به داسې کار کوي که چیرې پر دې باندې ولاړ وې په دغه بدلېږي که چیرې دلته ولاړ وې په دې بدلېږي که دلته ولاړ وې په دې چې پر هر یوه داسې ولاړ وې په دې چینج کله کلیک وکړې ورته ګوره وینې اوکې دې کوي په هغه باندې چې څوک بدل سو درته دا خو دا کار کوي. او که راسم ورته ګوره وینې دلته چینج آل به داسې کار کوي که چیرې موږ سره په دې کتاب کې پنځه شپږ دانې ټول چشکې وي درته بدلوي او درته اوري نو دا عموما ورته ګوره دې لپاره چشکې استفاده کېږي. او دا ساوند به داسې کار کوي که تو غواړې چې یاره د اوکې د دې لفظ زه د تلفظ هم لسم ادا کولی زه غواړم چې د تلفظ یې ادا کړم نو بیا به راسي ورته ګوره دلته به کلیک پر وکړي ګوره وینې او که راسم دلته نو دا عموما ورته ګورې دې دپاره استفاده کېږي او درته راځي. او که چیرې دلته نه راځي وینې دلته نه راځي په دې ځای کې دا خو یوه طریقه وه بله طریقه بیا دغه ده رابسې پر دغه باندې به ودرېږي رایټ کلیک پر وکړي چې رایټ کلیک وکړي دا درته راځي بوک دی باک دی بانک دی دا دی. او که داسې ورته ګورې دلته اګنور آل باندې کلیک وکړي بېرته معنا هغه دی چې خپل پر دغه حالت یې پرېږده دغه سره علامه دې لاندې نه راځي دغه رقم چې شي صحیح سي نو دا عموما ورته ګورې دې دپاره استفاده کېږي او درته راځي دا کار کوي صحیح سو. او راځم د هغه څخه وروسته چې دلته دا بیا داسې کار کوي اوس ورته ګورئ که چیرې ته راسې ورته ګورې وینې په دې ځای کې یو شی ولیکې مثلا زه چې ورته لیکم چې کمپیوټر دا مې ولیکئ. اوس که زه راسم ورته ګورې وینې دلته کلیک پر وکړم دلته د کمپیوټر په اړه تاته نور لغاتونه هم راځي. ګوره کمپیوټر چې دی یو نوم دی دا سی پي یو هم کمپیوټر ته ویل کېږي. او که راسې ورته ګورې وینې دې ځای څخه چې هر شی ورته ګوره ته راخلي دې ځای څخه کولی شي هغه درته راواخیستل سي. که راسې ورته ګوره دلته کلیک پر وکړې دا دی وینې سی پي یو هم کمپیوټر دی پی سي هم کمپیوټر دی لیپټاپ هم کمپیوټر دی نوټ بک دی د یادښت کتابچه دا هم کمپیوټر دی. مثلا د ده په اړه نور داسې لفظونه شته چې هغه چې کېږي درته راځي دلته یوازې کمپیوټر نه دی بل شي ولیکې د هغه په اړه نور معلومات راځي بل شي ولیکې معنا شی به یې وي په ډېر نومانو چې ورته یادول کېږي هغه درته راپورته کوي سو عموما ورته ګوره د دې لپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي. نو دا عموما د دې دوه کار و. او د هغه څخه وروسته ورډ کاونټ به داسې کار کوي که زه راسم ورته ګوره ورته ولیکم چې مساوي رینډ قوس خلاص دلته راځم نوي پریګراف راخلم قوس بندوم انټر کوم مثلا دونه اندازه مې راواخیستلم. اوس که زه راسم ته ګور وینئ دې ځای کې څخه زه راځم پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړئ دا ورډ کاونټ دی ورډ درته حسابي. اوس درته وایي وایي پیج وایي ستا سره څو صفحې دي اووه صفحې دي دلته لیکلي وردز څو لغاتونه دي 4302 لغاتونه دي او دلته به لیکلي وایي چیرکټرز نو سپیس چیرکټر چې دی دا وي یو چیرکټر دی آی بل دی ډي بل دی ای بل دی او بل دی چیرکټرز نو سپیس نه پکې څو دي 19,140 دي چیرکټرز ویت سپیس چیرکټرز سپیس هم ورسره څو دانې دي 2346 دانې دي او پاراګراف څو دانې دي 90 دانې دي لین څو دانې دي 202 دانې دي دا ورته ګوره عموما ښکاره کوي درته دا ټول درته راځي لین پاراګراف چیرکټر دا هغه دا ټول درته راځي نو عموما ورته ګوره دا دې لپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي صحیح سو دا خو دا کار کوي. او د هغه څخه وروسته یو دوه درې دا درې چې دي دا که اوس په موږ پورې مربوط نه دي دا د انټرنیټ غواړي دا ټرانسلیټ دی یا لنګویج دی یوې ژبه په بلې ژبه باندې اړی مثلا احمد دی دغه بوک دی تی اړی په کتاب باندې کتاب دی تی اړی په بوک باندې مثلا یو ژبه بلې په بلې ژبه اړول دا عموما ورته ګورې دې دپاره استفاده کېږي او درته راځي. او د هغه څخه وروسته نو راځم چې شته کمنټ ده. کمنټ داسې کار کوي دا ورته ګوره موږ په اپله ویلی دی په انسرټ کې
اوس که زه وغواړم چې یاره زه د دغه لفظ په اړه یو څه معلومات لیکمه نو راځم ورته ګورم دلته کمنټ چې کمنټ کې کله کلیک وکړې ورته ګورم دلته چا څونه معلومات لیکې کولی شي لیکې دا معلومات راغلي زه غواړم چې د دې لفظ په اړه معلومات ولیکمه نو راځم ورته ګورم دلته کمنټ ته چې یوسف په دې باکس کې کولی شي ولیکي راځم ورته ګورم د دې په اړه معلومات لیکم پر کمنټ باندې کلیک کوم دلته ورته ګورم لیکل کېږي راځم د دې په اړه معلومات لیکم چې یوسف کمنټ باندې کلیک کېږي لیکل کېږي سیسو دا ورته ګورم وینې که دلته راسي دا لاین ورغلی دی چې دا د دغه په اړه معلومات دي که پر دې باندې ودرېږي دا د دې په اړه دي دا د دې په اړه دي دا د دې په اړه دي اوس نو که زه دلته ودرېږم چې پر هر لغت انتخاب کې بس د هغه په اړه تاته کمنټ راغلي معلومات راغله سیسو عموما معلومات چې کېږي دلته لیکل کېږي اوس نو که زه راسم ته ګورم وینې دلته زه ولاړ یم پر دې باندې زه دلته لیکم نیکسټ ته ګورم وینې مخته کوي که او که پر دې باندې کلیک کوي پرویس شاتګ کوي درته ګورم وینې دا کمنټ دې مخته کېږي او که پر دې باندې کلیک کوي چې کېږي شاتګ کېږي سیسو او دلته بیا لیکلي شو کمنټس اوس که زه راسم دلته کلیک پر وکړم دا نه معلومېږي په دې شکل معلومېږي ته ګورم وینې دا یو کمنټ دی که کلیک پر وکړې خلاصېږي درته راځم ورته ګوره دا بل کمنټ دی کلیک پر کوې هغه درته خلاصېږي اوس ګوره که زه راسم دلته پر دې باندې کلیک وکړم ښکاره به سي که کلیک پر وکړې ورته ورته ګورم وینې په دې شکل راځي بندېږي دا کمنټونه چې هر څو مې ورټول چې کېږي درته بندېږي نه راځي او دلته بیا لیکلي ډیلیټ کمنټ که زه اوس وغواړم چې یاره کمنټ مې نه دی په کار د مېز یې باسم نو راځم دلته کلیک وکړم چې کله کلیک وکړې دلته لیکلي ډیلیټ دا یو دانه ډیلیټ یې د مېز یې باسي او که راسي ورته ګورو وینې پر دې باندې یا پر دې باندې که کلیک وکړي سو ډیلیټ آل کمنټس پر دې باندې کلیک وکړي ټول چې کېږي د مېنځه وړل کېږي که یو وي زموږ سره که دوه وي که درې سو عموما ورته ګوره دا ټول چې کېږي د مېنځه وړل کېږي او ختمېږي سره په خلاص ولې نو دا چې کار دا د کمنټ کار اوس که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک وکړم دلته راځم پر آل باندې کلیک وکړم ټول کمنټونه به د مېنځه ولاړ سي ختم به سي عموما ورته ګوره د دې لپاره استفاده کېږي او درته راځي صحیح شو او د هغه څخه وروسته دغه ټرک چینج دی د دې ځایګې څخه یې ونیسئ تر دې ځایګې پورې دا ټرک چینج څه معنا لري ټرک چینج داسې کار کوي ګورئ دا ټرک چینج ته یې پله پرېږدم دا به په راروانې ویډیو کې د دغه ځایګې څخه ونیسئ تر دې ځایګې پورې ټوله به ووایو یا پله ته راسه دې ته دا داسې کار کوي که ته وغواړې چې یاره زه دغه ته یو کود راچومه دغه خپل ډاکومنټ ته دې ته یو پاسورډ راچوم چې څوک لاسوهنه پکښې ونه کړي نو رابسې ورته ګوره دلته به راسې کلیک پر وکړي ګوره دا پاته دی چې له درته وایم همدا راسه باره پر دې باندې کلیک وکړه چې کله کلیک وکړې دا به درته راسي دلته به چیک پر ولګوې دلته به چیک پر ولګوې دلته لیکلي وای نو چینج ریډ آنلاین دا به پر لګوې که دا پر ونه لګوې کار نه کوي نو بیا به راسې دلته به چیک پر ولګوې رابسې دلته به چیک اوکې وکړې یا راسه چې ځینې اوقات ښه نه غواړم بار راسه ورته ګوره پر دې ایس باندې کلیک وکړه چې کله کلیک وکړې دلته به یو کود راچوه کود زه وراچوم 1 2 3 چې دا دې وراچوه ورته به لاندې راسي 1 2 3 دا چې وراچوه باره بیا اوکې کړي چې اوکې لیکي دې ته کود ور ولګوي اوس که څوک راسي دلته لاسوهنه وکړي لیکنه یې نسي کولی او که څوک راسي دا لیکنه ورته ګوره ډیلیټ یې مثلا زه غواړم چې دغه لیکنه ډیلیټ کړمه ته ګوره ډیلیټوی یې مې نسي او دلته ورته ګوره کمنټ نه ورکول کېږي دا مهم شیانو ټولو کار پرېښود وبینې ټول دا د کار پرېښود دا هېڅ کار نه پکښې کېږي په دې کې لاسوهنه نه کېږي صحیح شو نو دا عموما د چې ښکاري دا کار دی صحیح شو رسټریکټ ایډیټینګ مثلا په دغه کې چیش کول یو ایډیټ کول هېڅ چی نه پکښې کېږي او مهم ټولو کار پرېښود صحیح شو دا کار دی اوس نو که ته وغواړې چې یاره زه غواړم چې پاسورډ یې خلاص شي زه اوس کار پکښې کوم نو بیا به راځې برته به کلیک پر کوې چې کله کلیک وکړې سیسو راسټاپ باندې کلیک وکړه چې کله کلیک وکړې برته به هغه کود وراچوې کود 1 2 3 دا چې وراچوې باره بیا اوکې کړې چې اوکې دی که سیسو دا دی دې خلاص شو اوس یې کولی چې مثلا ته چې شپې لاسوهنه پکښې وکړې لیکنه اضافه کړې کې ختمه یې ورته ګورې دې کولی چې ختمه کړې صحیح شو نو دا عموما ورته ګورې دې دپاره موږ استفاده کېدی او درته راتلی او دا بلاک هم چې انشاءالله دا هم درته وایم د خیره سره دا به هم درته وایم صحیح شو زه به انشاءالله انټرنټ فعاله کړم صحیح شو باره به دا هم درته وایم دا به هم درته وایم او یو څه شیان نور هم پاته وه صحیح شو هغه به هم درته وایم اوس راځم دغه څخه وروسته چې شته کمپیر داسې کار کوي ګورئ زه راځم وایم زه یو کتاب را خلاصوم چې دا کتاب مثلا ما جوړ کړی دی روانې کتاب جوړوم رینډ که اوس خلاص بندې کړئ انټرنټ مې کړئ دا کتاب دی کنټرول اس دا ثبتوم راځم وایم چیرې ثبتوم مثلا په ډیسکټاپ باندې د چا په نامه باندې دا د مای په نامه باندې ثبتوم بس خلاص د مای په نامه دا ثبت شو دغه دی صحیح شو راځم کنټرول سی کنټرول بي دوه دانې مې کړه صحیح شو یو دانه دغه دی یو دانه دغه دی راځم پر دې باندې رایټ کلیک کوم صحیح شو رینیم ته راځم چې کله رینیم ته راسي دا بیا د چا په نامه ثبتوم د یور په نامه ثبتوم دا دی د یو په نامه مې ثبت کړي اوس زه وایم زما سره یو کتاب دی زه په دې کتاب کې لیکنه کوم دا کتاب به
یو بل ملګري ته مې وویل نو یاره ته په دغه موضوع کې ښه معلومات لرې یو څه ته لیکنه راسره کومک راسره وکړه همکاري راسره وکړه څه شو زما خو اصلي دغه دی ده ته مې چې ورکړه دا کاپي مې ورکړه وینې زما اصلي ډاکومنټ دغه دی ده ته مې دا کاپي ورکړه مال په دې کې مې همکاري راسره وکړه دی راولاړ شو دا یې راخلاصه کړم چې کله یې راخلاص کړه باره راسې ورته ګوره بینه دې ځای کې څخه یو شی لیکي ورته دی خو یو کومک کوي یو شی خو به لیکي والخان is a good Ali is a good غني is a good دا یې ولیکل چې دا یې ولیکل کنټرول اس بېرته زما په لاس راکړي ول ما ستا سره کومک وکړئ دغه دی نو دا خو زما والا و دا د ده والا و اوس ما ته څنګه رامعلومېږي چې د څه شي کړي پکې کې کوم لاسوهانه یې کړې ده څه نو دا چې کار و دا د کمپیر کار و دوه کتابه چې کول سره مقایسه کول دا عموما کمپیر کار کوي نو باره چې زه ځان ته معلوموم نو رابسې ورته ګوره پر دغه باندې به کلیک وکړې پر دغه MS Word به راخلاص کړي څه چې کله دې راخلاص کړئ راوسې ورته ګوره دې ځای کې څخه پر ریویو باندې کلیک وکړئ چې ریویو کلیک وکړئ باره به کمپیر ته راسي پر دې باندې کلیک وکړئ بارون که پر دې باندې کلیک کوئ که پر دې مشکل نه ډېر خیال ورته ورځي څه شو نو زه راځم ورته ګوره دلته پر دې باندې کلیک کوم باره به دلته راسي لیکلي اوریجنل ډاکومنټ په دې اوریجنل ډاکومنټ کې به هغه اصلي ډاکومنټ راواخلې چې هغه مثلا چې شي و دلته راځم ورته ګوره وینې د مای په نامه و چې شي و مای دلته کلیک پر وکړه اوکې او راځم ریسیپ ډاکومنټ پر دې باندې کلیک کوم دا مثلا چې شي و د یو په نامه و کلیک پر وکړه اوپن یې کړه باره یې اوکې کړه چې کله دې اوکې کړه څه شو دا راغله درته راوسې ورته ګوره دا به هم ختم کړې دا به هم ختم کړې اوس که راسې ورته ګوره وینې دې ځای کې څخه دغه لیکنه چې سوي دي اضافه سوي دلته هم ښکاره کړې دلته هم ښکاره کړې چې دغه لیکنه اصل کې دغه دی وینې دا د عبدالله انسرټډ دغه دی دغه دی دغه دلته چې کړې ده ښکاره کړې ده ګوره وینې یو لاین هم ورته ستا پر دې بغل باندې چې دا د مثلا چې کړې ده اضافه توب یې کړې څه شو دا کار یا مثلا ته یو کتاب جوړې په 2020 کې بل کتاب جوړ کړی په 2022 کې د کمپیوټر په اړه دی څه شو ته وایې چې دا زه مقایسه کوم چې آیا په 2020 کې ما کوم کتاب جوړ کړی چې په 2022 یو شی جوړ کړی یو شی مې اضافه کړی دی که یو اضافه توب پکښې کړی دی که نو عموما ورته ګوره دا چې لپاره استعمالېږي دا د کمپیر موږ کولی شي کمپیر چې په دې صورت باندې استعمال کوو درته راوست څه شو دا کار کوي نو نن دپاره دغونه قدر بس دی په راتلونکي درس کې به انشاءالله که خدای کوله ټرک چینج و چینج وایو دا ټوله موضوع یوه ده دا ډېره ښه موضوع ده په راتلونکي درس کې به انشاءالله که خدای کوله دا درس تشریح کوو تاکید